خودنې په چایو پسې تللی دي او پته یې نه لګي چې چېرته روک شوی دی نو من بو کې کوو کې وخت په تیرینو بیا بجې خان را پسې ګورې که ګورې نه به یما چې داجی په خوشحالي نو د ساده ګلا او سترګې دې تل کتل په دنیا ویلای ډنګ 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 داجی دې لګا كسري درتك وما انا دا فلا خلدي بندكا دا دي بتا كده قتل كنا ليله بدي دا شيء من غورا كنا اخر العبادو کوم دغه خیال محمد چې په ټپوره روانې ماله ما سونه خو غواړم لري سماله انا بلار یو قربان وکم کنه ورنه ټولې مرغه ایسته پاسي پر وای نو پاسینو خود پاسینو تقریبا استاد आवाज بد لګي هاو دا ډېر خوشاله نه پاسیو بس اسې وځي وای وټکیږي خای دې په غلط فهمه کې اوسېږي نو انداره تو چې دی روغه دا دې چې نه روټي کم دي روټي دا دې څه کارو کنه چې و خشا کوم نو او غوړیم نو ما ویلو ما لا ته چې مونږ وې سما لکه چې په پټي کې څوک کار کوي ته چې مونږ وې څه کنه دا هړې بډې مرګول کېږي دا خبره خو ټیک تا بس خدي وکړه ځه مکه سان مودي ما نه راځو کنه چې خو بس کو کنه انداره تو وایا چې کدي کې خېدو کله کې خیر خدای دې غره یو خبره ته کومه تر دې ایوازي او بیل چې دوراوړي زه نه کارونه نه کوم ها باندې بغټه ته مې پر کاروبار سٹارټ کړی صرف 50 کسان خو ما سره په سرویس دې په سرویس کې دغه کې کار کوي دا څه وته جنرال سٹور کې جنرال سٹور دې کو دا داجی ماشاءالله ماشاءالله هر وخت مې راته د کاروبار والا کې سوچ وکړه د کاروبار والا کې سوچ وکړه نو بس اوس مې دا جنرال سٹور کو دا پړم بيدل مستاد خلې نه سم خبره اوریدا الله دې بچي کامیاب کړه او داجی ته ما چې خو ما ته باندې ها چې کار وکړه ما ته بچي سپینې کپڑے واچوا او پټي ته ما راځه اسی خانجي دلته مونږ کسونی سو سیدا او د کلی د خانانو نو په سرنګو شوې دا د ما زمیدار دی کله وې دا د ما چوکیدار دی واپس السلام علیکم وعلیکم السلام دی غواړه شه خبره وره خبره غده السلام پیدا سي ګرون واچو شو ده اندمو ودرګه فون نه کله شي ده مدرګه خب تو فينا ولا روانه نوني صح لا سوچکا لا سوچکا خد كلاس دي خدري غشنو خدري طلع شي درلو تماچه دا وسره خان واغم پلاستیکی ده ایت خدای غرکا شری پلاستیکی تماچه سره دونه درون را روان وي دونه خلک هیرو ما خلک یاره ولی هله ما دوی د سلام داسنه راشه کنه دا تل سم شرف ما خلک ما ته وچ لنډریانو ډاکسنه نو مې خو را باندې غلط نه ری خو دي صحیح نو مې را باندې خو دي ظالما مونږ وی جوړ چې تدرنه وسله را سره ته پلاستیکی وسلې سره دونه درون روان دا چې تاسو ریشانو تماچې ته بسکه دغه د خپل حفاظت کوم خپل حفاظت کې دا دې څه واچو دې مسلمانستان خو د څه واړی یریږي ته چې سره ګرځي وښه ځه شکل دې داسې جوړ کړی ته چې کچ ډاکوري دا څه شي دی یار خان بس الله دې رحم کې استاد ته وګوره والله څنګه سوار ولا بيو
پرېږ به مې وبخښه کوو که نه او د وخته چې درغلم او هغه کې د وړاندې لپاره کړی وم ای سید خو دې دی نو دا زه چې کوم دی د نیمې شپې لګیا نه یم ستا ګوره راځي تا غوښه پیکه که نه زه نه کېم او ته بوډی د زوړ څاروي خو غوښه خوږه نه وي صحیح ده صحیح ده خو دا راته ووایه که نه بچي چې کاروبار دې څنګه دی راځي کاروبار مې ډېر په تېزۍ روان دی تا واورېده دا ګاډي راځي خالي کېږي او ځي ګاډي راځي خالي کېږي او ځي ماشاءالله بچي الله دې ډېر کامیاب که که نه مور پلار په بچو باندې خوشحالېږي خو زه ته یو خبره کومه داسې چلې بچي چې ستا کاروبار به نور هم کامیاب وي انشاءالله داجي ما ته ډېر غټ غټ سوچونه کړي دي ښه صحیح ده خو داسې چلې که نه چې اسلمې پېژنې بس دا هغه نه ځان ساته ولې نو بس هغه به راځي ستا د دوکان نه بغلا کوي دلته دا جوړه چې دا به زما د دوکان اغلا وکړي او ولې ده زما د مرګ اورېدلي دي بچې هر څه خو ګوره هغه نه ځان مې هم ساته او به راځي ستا د دوکان نه بغلا کوي داسې به کوي ولې زه به مړې دا به د ګیرو منې څه بس چې هر څه وساکې چې بیا دنیا خبرې به د حاجي ده سره وکړم ښه حاجي یو پیرې چې اوس مازغه مې کار شروع کړي که نه دا سړی زه نه پرېږدم ولې به زما په کاروبار کې دا غراګانې کوي وایي دا کاروبار ما دله شروع کړی دی ای صد خوده دیا ته خو ساده ګلې هغه ډېر هوښیار دوکه کړي دي نو ته پکې لا د کم باغ مولې مړه دا چې زما د هوښیارتوب تا ته پته نشته زړه کې دننه هوښیار یم هېڅ هم نشې کولی ځه دا پته به میدان لګي ښه هوا وبه لګي زه ته به یې څوکې ماله داجي ته کار کوه په کار باندې سړی ښه ښکاري ښه غواړې ما ته چېرته دا ورې چې بچې پټي ته راځه ځه بچي چې دوکان دې شروع کړو که نه زه په تا باندې د پټو کارونه نه کوم خیالات ډېر اوچت دی ښه الله دې او یا تا چې ما ته کوم سړی یاد کړه که نه د ده سره زما کار پیدا شو مالا څه به وکړې توره به وکړې سر خوړې دي السلام علیکم وعلیکم سلام خیر مقدم خانه څنګه دغه ساده ګل نه ښکاري ماړه ساده ګل خو خدای پاک دې کامیاب که که نه مبارک شه خیر مبارک یم چېرته وي جنرال سټور کړی دی که نه وشیر 50 کسان نه سره پکې کار کوي ها والله چې داسې هوا بس نور پټو کار پېزه نه کوم ها نه تعلیم یې نه دی کړی او تعلیم یې نه دی کړی نه خو دې سبق ویلی و خو بس هسې به ما پټو ته ورته کار مار به مې پې کولی کو خیر دی که نه نه چې پام یې بدلي دا پسې خلک هم خاندي او دا خبره خو نن سبا خو کلي ولس کې ګورې داسې نه چې ګرځېدې چې لږ یو وخت یو ورځ دې داسې تېره کړه که نه په سبا له بځې خلک خبرې کوي نو ما به ځان سره لاس نیولې پټي ته راوسته خیر دی زه خو پټي نه روان یم نو یم تا سره واپس شم نه به زه ځم ځه ورشه ځه الله خوشحاله مهرباني خوشحاله شي ته خو ما ته ځای نه دی ښودی چې د جنرال سټور کوم ځای کې کړی دی ما چا ځای کې کړي بس کار دی کوي دی هلک دی سړی ته به د سادهګۍ جرنالسټونه غلاګانې وکړې او بیا به غځېدلي خپل خوبونه وکړې ولې چې به دې خپله بېلچې دي ومه ته به یې یاد ساتئ چې د کوم طرفه شروع وکړم مې به زما د دوکان غلاګانې کې که نه خدای دې بېخو بنیاد باندې خو تا پېژنه خدای ته مو ما که ما خورې سترګې وپړځولو ورته مو تاړه کې له باندې راپورټ کوم پرېږدم خو دې نه وایي که نه لاس مې مات دی ورته مو تاړې ته راپورټ باندې کوم والله کولی نه د سادهګۍ جرنالسټونه بیا غلا نه کوي راځي غلا کوي هلکه د خدای ظالمه ته خو لږ سوچ وکړه که نه چې څومره غریبي مې تېره کړې ده او ته راځې غلاګانې کې او بیا چیغې وې بیا سادهګۍ لاس ته رامانې مات کړو او لاس ته رامانې مات کړو خو ته مړه بیا دې خدای
ټیکي راپورټ کړی ځکه چې دا سړی په موبایل خبرې کوي دا جوړه دغه غل سره لګی دی او مخکې را راغستی راته ولاړ دی اوس هلته چر کومه که نه چې ځان ورته بیخي کوږ کوم او ځان راته چاړه کومه ورځه به دوی دا ونه وایي چې دا دی مالنګ چل دی صحیح ده جی صحیح ده صحیح ده سرجي صحیح ده دیخوا راشه دیخوا راشه تا ته نه یم سرجي دا دلته یو کس دی تا سره بیا زه وروسته خبرې کوم صحیح ده جی صحیح شو اوکې جی کوم ځای نه راغلې ګونګا دی سرجي ګونګا دی چاته تللی وي پټی ته چوړې و پټی ته صحیح 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 ده صحیح نه 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 باندې خوشاله نه 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 السلام علیکم دا راغلی دي سلام علیکم انا لا خو خبره کوي نه نن په خدای باور وکړه 15 کاله نوکري مې وکړه په لومبي ځل باندې مې دا سړی ولیدو چې ځان یې چاړه کړ د خدای مسلمانه خو ته وی چاړه دې پرېږده یو څو پلقه دې والی که کېدای شي خبرې شروع کړې وي ویم خان جي ما ته څه پته وه ما خو یې جوړې په ریښه ګونګا دی او چې روان شو یې دوا راته کوه دا مخلوق چې دا زمونږ د ملک قانون دی ښه ها نه زما نظر هم دونه پوخ دی که نه یو ځل مې سړی د نظره تېر شي که نه بیا به غلطېږم نه ګیروم به یې درله دا پرې چې ګیري که نه مخکې سره به کاڼې ته بوځو ته بېغمه اوسې الټی ځوړندو په منډه زارش نه کړه ډېره نه وچودل خدای دې خدا شي السلام علیکم دا ولې دا څه چل شوی دی دا جاته کې په خپله دیره کې پروت وم اړو کې مې چې چنګار کړي یا لکه دا راته ووایه چې څه چل شوی دی دا چې په خپله دیره کې پروت وم او ساده ګل راغی اردو مجي او بیچاره لغا دې سر ته لوري لاندې راپورټ به له ولیکه راپورټ ولیکه کاڼې ته ولېږه چپ تپوس رانه کوم کولی شي دوه خوږې دا راته ووایه چې دې ساده ګل ته والې او جیا صحیح ده نور ورځ وه که شپه وه نه چې اوس رڼا دوه بجې وې دي اوسه 2 بجې وې او جیا دا راته ووایه چې په کور کې ملا شو که په حجره کې یاره چې ته زمانه چې انټرویو دلته کې په خپله جنګې کې پروت پټي کې ومجي خدای دې وخت کې میرات که نو دا موږ بره بیا لیکو که نه دا راپورټ افسران کې ښه جي ښه کم ځای وې مجھے په دیره کې ومه که نه کټ کې پروت ومه که نه چې دا سترګو ته مې وګوره جي ته یاره ښارو یې رانه جوړه کړې دا ډېره ډېره ته ولیکله پوزې کړو به مې ویني جي دا ډېره ډېره ته ولیکله ډېر زیات یې خراب کړی دی لږ صبر وکړه دا راته ووایه چې کم ټیم کې والې او جي نو خپې دې قبلې ته وې که نور خاته ته سره په دې به لږ سوچ وکړم چې خپې خو مې چې قبلې ته ذکر یې والم خو چې ستا خپې قبلې ته وې یو کار یې چې کنه چې اکثر نه چوکم بیا ما ته را پته هم نه لګي چې زه کوم ځای پروت یم خپې قبلې ته وې او جي دا راته ووایه چې ته کم ټیم کې والې نو ته کټ کې سیده سیده پروت وې که په سیډه یاره چې دا کټ په منځ کې پروت وم جي سر مې سر ته خپې مې پروت وې چې تا ته ما سره لاس کې راغی او جي راځه دا راته ووایه چې کم کټ کې تم لاس او جي نو هغه سم کټو کو جوړې و یاره چې هغه خو موږ ټول په چټو ختم کړل یو دوه پټې مې پکې شي ډېر زیات یې سرجي خراب کړی دی تا ته را ساده ګل کور معلوم او یو کور راته معلوم دی رپورټ مې کوم راځه راسره جي راځه دا ولې ته وړاندې وروسته ولې کېږې څه چل دی امیر دا په بیلچاره باندې دا ډونګه واره دی زیات نقصان یې ورسولی فکرې مجھے سر را باندې ګرځي شي دا ولې تاله خو دا شونډان هم جوړې والي دي چې دا شونډو له غلا ته ډبل لوټه جوړې دې غر کنه صرف مخ یې را باندې اورګه مې راځي بیا مې پالې اورګه خیر شي راځه کنه یار موږ له سر مې چکر راځي شي راځه خدای به خیر کړي راځه دا کور دی خانجي دا کور دی دما غنات کار نه کوي تاسو به وته ومه دغه شانې وته و کارونه هم کوي کسان هم مخې وروځي السلام علیکم وعلیکم السلام باروزه دا راته ووایه چې دا څوک دی
دا چندق په شان سترګې چې وې دا کار دی جی ما ته ته وای خیر شه زمونږ دروازې لم څنګه را پیښ وکړه دا ته الیکشن ته ودرېږي نو موږ وایو چې تعالی موږ ګنمینې لراشو ستا دې زوی دا لک والې دی او راپورټ پیدا کړی دی ساده ګور ستا زوی دی که نه او دی صحیح ده بالکل ورسره یې واله ما ته به غلا ملا کړی کنه نو ځکه به وادي څه چل مې نه کړ په خپل دې راکې پروت مستر خانو ته مو ګور لاله سي ساده ګولا بچی راوځه روزي اوس پاره روزي زه دې ما دا ګو استا ملمانه دي مخکې ودرېږه ملمانه دي ملمانه دا دا راته ووایه چې دا لک دې ولې والې دی څه څه خو باسه اوس پټیک شوس په خبره شروع کی ها ستا باندې دوه پرچې دي څه شي یو د 420 پرچه چې موږ لا بل از مخې لا راغلي او د ځان یې راته ګونګا جوړ کړو او یو 107 پتا باندې چې دی لک له مخ سر شنو کړی دي نه غل دې ادا غلې تاره د نغلا کړی او خدای ما ورو کې کوم څه کړو خو په خپل دې راکې پروت ما او سره د بلچو یو ډاکاډو خو دا راته وای چې غلا تا نه د کم ځای نغلا کړی دا راته ورسوایا سړي ګورې ذکر نه کنه او چې ما ته پلان وخت ویل بچي ویل کاروبار باره کې سوچ وکړه صحیح ده او د کاروبار باره کې سوچ وکړه او د کاروبار باره کې سوچ وکړه ها ٹھیک ده جی ما د کاروبار باره کې سوچ وکړو صحیح ده ډېر غټ کاروبار مې سٹارټ کو نه مې جنرال سٹور کولاو کو او شل 50 مزدوران دا به کار کوي چیرمنان او دا غل راځي او ما به جنرال سٹور نغلا کوي او زی دا غل راځي زمانه جنرال سٹور نغلا کوي او زی دا راځي نه دا راته وسوایا چې ستا د جنرال سٹور دې کم ځای کې ما خو جنرال سٹور نشته نو غلا څنګه وکړه دا خو ما په سوچ کې ځان له جنرال سٹور کولاو کړو نو سر خوده دی چې په سوچ کې د جنرال سٹور کو راو کنه نو په حقیقت کې دا څه دی ولې والدي را مې ځکه وایي دا وایي زما په سوچونه کې زما جنرال سٹور نغلا کوي کاکاجي یو کار به وکړو دې په حقیقت کې والي او جنرال سٹور په سوچ کې وو نو دې به موږ په حقیقت کې وسو را باندې کې پی